ته کنځل لیکه خیري لیکه پیښې ولیکه خو د پښتو په سندریزه ژبه یاره خبرې راته ښې ترخې ترخې ولیکه خو د پښتو په سندریزه ژبه او په بله ژبه په ما زیری د جنت مه کوه ما ته خطونه په پښتو کې لیکه او په پردی ژبه کې اظهار د محبت مه کوه ما ته خطونه په پښتو کې لیکه د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده د هغې مناسبت سره زموږ مورنۍ ژبه پښتو نه د پښتو باره کې دا نن پروګرام ریکارډ کوو چې د پښتو ژبه د معلوماتي پروګرام دی چې پښتو ژبه کله نه شروع شوه د لیک آغاز پکې کله نه وشو نظم کله ولیکلی شو نثر کله ولیکلی شو نو موږ سره اوسئ د پښتو ژبې تاریخ 15,000 کاله زوړ دی لکه څنګه چې خلک وایي که نه وایي زه د 15,000 کالو نه پښتون یم نه 15,000 کاله مخکې دا ژبه پیدا شوه کوم ځای کې نه افغانستان کې چې موجوده د بلخ کوم علاقه ده نو یا هغه زمانه کې د دې باختریا نوم و د باختریا په مناسبت سره د دې ژبې چې دلته نه سټارټ شوه نو د دې نومو باختو او بیا وروستو دا پښتو شوه نو 15,000 کاله تاریخ دی د پښتو ژبې لومبی شاعر چې دی لکه د لیک آغاز چې د هغه نه شوی دی او هره ژبه کې چې کوم دی د لیک آغاز لومبی د شاعرۍ نه کېږي د نثر نه ټولو ژبو کې هم دغسې شوي دي نو د پښتو ژبې لومبی شاعر امیر کروړ دی خو چې څومره محقق دي پوهان دي د پښتو ژبې ریسرچ کړی دی نه هغوی په دې باندې متفق دي چې داسې معلومیږي چې د امیر کروړ د شاعري چې ده نو دا دومره پخه شاعري ده چې داسې ښکاري چې د ده نه مخکې شاعران تېر شوي دي خو د هغوی شاعري اوس موږ سره دلته کې نشته اویلیبل نه ده نو لحاظه موږ به هم دا که امیر کروړ لومبی شاعر منو امیر کروړ 8مه صدی عیسوي کې تېر شوی و د دې نه بعد نور شاعران داسې رالل شاعري وشوه خو د پښتو ژبې د ټولو نه غټ نوم د ادب غټ نوم چې هغې د پښتو ژبې د شاعري له ډېره ترقي ورکړه خوشحال خان خټک خوشحال بابا نو دکه 18مه صدی کې خوشحال بابا چې کوډي کې پیدا شو او دی چې څنګه موږ ته پته ده چې دا همګیر شخصیت و د خوشحال بابا باره کې زموږ چینل باندې پوره یو 2 ویډیوز شته تاسو کتلی شئ نه همګیر شخصیت و شاعري هم همګیر وه اخلاقي شاعري مذهبي شاعري سیاسي شاعري تصوف باندې شاعري دغه شان نثر باندې کتابونه ولیکل دستارنامه بازنامه سواتنامه نو خوشحال بابا د ژبې له ډېره ترقي ورکړه او دې نه بعد دویم غټ نوم رحمان بابا دی چې هغه صوفیانه شاعري هغه خو د رحمان بابا شاعري او شعرونه پښتنو کې نن سبا د متلونو په تور باندې مشهور دي او اگر چې د لټریچر د حوالې سره د کار حوالې سره دا دویم غټ نوم دی خو مقبولیت کې چې د رحمان بابا په د ټولو نه په ټاپ دی دریم نمبر غټ نوم چې دی دا حمید بابا دی د دې نه پس چې پښتو ژبې څومره ترقي کړې ده دی په 20مه صدی کې کړې ده نو 20مه صدی کې څه وشو چې دې ترقي وکړه نو 20مه صدی کې چې کله دا آل انډیا ریډیو سروس چې دی په پېښور کې خپل سټیشن جوړ کړ ریډیو سټیشن نه د هغې نه پس د دغې ریډیو سټیشن دپاره د پښتو پروګرامونه جوړول شروع شو د پښتو ډرامې لیکل شروع شو نو دا حمزه بابا پکې ډرامې لیکلې وې اجمل خټک پکې ډرامې لیکلې وې د ریډیو کې کار هم کړی او بیا د پاکستان د آزادۍ نه پس چې کله 1950 کې پېښور یونیورسټي جوړه شوه او د هغې نه پس 15 کاله بعد 1955 کې چې کله پښتو اکیډمي جوړه شوه نو پښتو اکیډمۍ ډېر کار وکړو د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره روک کار یې را پیدا کړ چې لکه مشاعرانو یا چې نثر لیک والا کوم هغه یې روک کار و هغه کتابونه چې چاپ کول په کار و د وجوهاتو د وجې نه پاتې وای چاپ کړل د نورو ژبو ښه کتابونه یې پښتو ژبې ته ټرانسلیټ کړل نو دا چې کوم دی نه دا پښتو اکیډمۍ د ترقۍ لپاره ډېر کار وکړو نو دا ډرامې افسانې ناولې نثر دا په 20مه صدی کې ولیکلی شو او د پښتو ژبې چې لومبی کوم کتاب دی نو هغه خیرالبیان دی چې بایزید انصاري لیکلی خو دا درسي کتاب و عامو کتابونو کې لومبی کتاب پټه خزانه دی او دا د نثر کتابونه چې دي ښه د دې نه بعد دغې 20مه صدی کې چې کوم دی نو بیا د پښتو ژبې ډکشنري لغت ګریمر تنقید پورې چې کوم دی نه کار وکړی شو او چې کله په پېښور کې د پاکستان ټلویزیون پېښور مرکز پرانستی شو 1974 1974 کالو نو دغې کال نه بعد چې بیا په ټي وي دپاره چې کوم دی نو په ډرامې ولیکلی شوې افسانې ناولې ولیکلی شوې ډاکومنټریز جوړ شو او شاعري وشوه د سندرو دپاره نو بیا نورې ژبې ورسره چې کوم دی نه ترقي وکړه نو دا د پښتو ژبې هغه لنډ داسې دغه دی ښه اوس دې کې ورسره چې کوم دی دا خبره ده چې د پښتو ژبې حروف تهجي دا محمود غزنوي په زمانه کې سیف الله نومي سړي چې کوم دی نو وضع کړي وو او بله ورسره چې کوم دی دا یوه خبره ده چې د پښتو ژبې 2 غټې لهجې دي 2 غټې لهجې چې کومې دي هغې ته یو
ته نرمه لهجه وایي یو ته سخته لهجه وایي. نو دا نرمه لهجه د دې پهچان دا دی چې دې کې د ښ او د ښ په ځای شین استعمالیږي. لکه هغوی وایي پښتو چې بلوچستان والے څنګه دي، کندهار والے دي، نو دوی پښتو وایي، پښتون وایي، ښایسته ته شایسته وایي. او چې دا مونږ چې د پښتونخوا دا خلک دی نو دوی ښ او ښ استعمالوي، نو دا سخته لهجه ده. نو دا هغه دوه غټې لهجې دي. نو د پښتو ژبه کې خو تر اوسه پورې دومره کار شوی دی چې لیکوالان وایي که چېرته د دې نه بعد د پښتو ژبې کې هېڅ لیک ومونه شي نو دې کې دومره ادبي سرمایه پرته ده چې دا پې تر اوسه پورې ژوندی پاتې کېدی شي. او دې سره بس په دې باندې خبره ختمو چې د حمزه بابا نو د حمزه بابا کې دا اهمیت دی چې یو خو د پښتو غزل د نورو ژبو غزل سره برابر کو. نو د حمزه بابا باره کې هم چې کوم دی زمونږ پوره یو ویډیو شته. او غني خان دی، نو غني خان بالکل لکه دا شاعري چې کوم دی نو داسې یو شاعري وکړه چې هغه یو احساس او تاریخ ساز شخصیت و چې د پښتو د لټریچر نور لټریچرونو سره بالکل همپلک. نو دا پکې هغه د شلمه صدای کې دا د شلمې صدای هغه دوه غټ نومونه دي چې دی شاعرۍ کې ډېر غټ کار کړی دی. نو د دغسې ویډیو لپاره چې پښتو لټریچر باره کې او نور د سیاست باره کې، د تاریخ باره کې، د پښتنو تاریخ، یوسفزو تاریخ، نو دې باره کې زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.